مونږ خپل سیول 3D بس کې کولاو کو په امپیریل دا ټول نه اول سیټینګ د دې په کار دی خیال دې کنه زه خو دې سافټویر ته راتن نشم خو دا پکې ما د سخت کاری خیال دې کنه دا ټرمینالوجي پیژندل غواړي اوس کې زه وایم تاسو به یادوي نه مړه هیڅ یادولو ته حاجت نشته زه به صرف تیریږم دا به بیا په مخه استعمالي کې پلاني ځای ته ځم دا کمانډ نه علم دغه ګرانم خیال دې کنه نو دغه د باره ښه نو سبي دا انټرفیس ټیډي شي جو خده دا زموږ سره اپلیکیشن بټن دی سره په دې کې دنه سیو او اوپن او د فایل په مطابقت سره خبرې دي لکه څنګه چې با ګورې هغه دا مینو به کې اوس نشو کېږي دا زه هایډ کوم نه مینو بار نه دی مخکې به کې مینو بار وکړه په هغې کې به فایل و خو دې داسې نه ده کړي چې هغه خبرې پناه کړي دي نه مړه هغه دې موجود دی مینو بار شو که فایل ایډیټ ویو یې دی دا به کې خامخای خو دا دي بند کړي دي خبرې ټولې بهر ته راویستې دي نو ځکه صحیح ده خو بهر حال که ته یې ووایې نو بدل ده دا پکې کویک ایکسس ټول بار دی کویک ایکسس مطلب څه دی زه خپل فایل اوس زموږ سره دلته کې لیکلی دی که نه نیو دی اوپن دی سیو دی دا پخوانۍ خبره شوه ټیک شو اوپن فرام ویب اینڈ موبایل دی خیال دی که نه سیو ټو ویب اینڈ موبایل دی ایپس دي که نه یاره اوس خو کلاوډ والا خبرې دي که نه صحیح ده اوس خلک هغه سټوریج اخلي په پیسو باندې پرنټ کولی شو انډو ریډو پکې اپلای کولی شو دا کویک ایکسس که داسې یو کمانډ و ډېر زیات استعمالېدو نه به موږ دې ځای ته راوړی شو ښه خو داسې پکې څه شتی نو اوس څه شی موږ ته کم انټرفیس کولاو دی دې ته څه وایي انټرفیس څه وایي ورته یا وینډو ورته وایي سیول 3D انټرفیس یا سیول 3D وینډو اوس وینډو ورته ولې وایي تاسو خو به کتلي چې موږ وایو وینډو 11 او وینډو 10 خیال دی په کومې کې چې موږ کتی شو که نه دا اوس د څه وینډو ده دا زموږ د دفتر دا د دې دفتر وینډو ده د دې نه بهر څه ښکاري څه چې موجود دی ښکاري که نه خیال دی که نه داسې د دې وینډو مطلب دی خیال دی په دې ټایم کې زه کمې وینډو کې ولاړ یم په وینډو 11 کې خو د وینډو 11 په ترو باندې زه په سیول 3D وینډو ته لاړم صحیح شو که نه نو دا سیول 3D وینډو ده ښه یا انټرفیس دی دلته کې څه لیکلی مطلب دا چې دا ته اټوکیټ ته مړولی شي نه مطلب د خبرې دا ده چې ستا سره سیول 3D انسټال دی نو دا ته ایز اټوکیټ هم استعمالولی شي مطلب دا چې دوباره اټوکیټ ورته مه انسټالوه سیول 3D انسټال کړی دی اټوکیټ ورته مه انسټالوه دا په یو پیر باندې دواړه رالو لکه زه خو به دلته کې نه راځم چې سیول 3D به کولاو کوم چې د دې ځای کې نه به اټوکیټ ته وړم نه دا خبره به زه اوس دلته کې وګورم سیول 3D ایز ودرېده ورته مطلب دا چې اټوکیټ پکې هم انسټال دی یوازې خو دا خیال نه دی که نه ښه نو دا زموږ سره دا سیول 3D انټرفیس دی ټیک شو کویک ایکسس ټول بار دی دې ته خامخا کتل پکاري ښه اټوډیسک سیول 3D 2022 دا خو ورجن دی ډرینګ 1.dwg دا یې څه مطلب دی دا فایل لا سیو نه دی خو ډایرکټ اوپن شوی دی په دې باندې نو زه چې کله یو پراجیکټ شروع کوم او څنګه وینډو را کولاو شي اول به په څه باندې ځان عادت کوم سیو باندې به ځان عادت کوم ښه زه به ځان په سیو باندې عادت کوم دلته به راشم نیو فولډر به جوړ کړم سیول 3D کلاسز صحیح ده که نه ټیک شو دې ته دننه لاړم نو د وینډو کې مسله شته یو زم که دې ته وینډو وکړم دونه سافټویر ورته کول غواړي بیا چې سم صحیح شو دا زما سره څه دی سیول 3D شارټکټ پروجیکټ 1 هلته به اوس بر وګوره ښه دلته کې چې دا سیو شي سیول 3D پروجیکټ 1 ډاټ DWG مطلب دا دی چې دا ډرینګ فایل دی لکه تاسو وینرار په اخر کې ډاټ رار نو نو تاسو ته دې پته چې دی له وینرار انسټالول غواړي اوس DWG لیکلی فایل نه کولاویږي دا پوه شئ یا اټوکیټ نه دی انسټال سیول 3D نه دی انسټال نو ځکه دا فایل نه کولاویږي یوه خبره دا ده چې دا خو انټلیجنټ ابجیکټس دي که نه که چېرته دا تاسو سیو کوئ په ساده اټوکیټ کې کولاوای هم به نه کېږي پوهېږې که ده به خبره سیول 3D فایل به په سیول 3D کې کولاوې که جاړې او که خاندي پوهېږې که نه ما ته ته پته ده چې اټوکیټ ساده دی ساده یو ټول دی خیال دی نو دې ته څه وایي
دا سافټویر دا زموږ سره ډي ډبلیو جي چې دا د دې ډراینګ فایل دی فایل فارمیټ دی ته ویل کېږي خیال دی دا زموږ سره دی سیول 3D پروجیکټ 1 ډاټ ډي ډبلیو جي دا فایل ځکه سیو کول پکاري ډایرک چې ما او تا په کوم ځای کې اوسېږو په پاکستان کې او بیا زموږ سافټویر دی ټول 2 نمبر پوهېږي نه خبره نو ځان خو به اوس بچ کې که نه د مصیبت د راتلو نه به اندازتن د الله په مدد سره به ځان بچ کې نو ته به حربي استعمالې چې هسې نه چې زه ډرینګ جوړ کړم او روډونه مې هم جوړ کړي او پروفایل هم جوړ شوی یو کراس سیکشن هم جوړ شوی یو ټک شي یو ایرر راشي اوري او سینډ ایرر او ډونټ سینډ ایرر داسې یو ایرر پکې راشي او ته وایې چې اوس که ته سینډ ایرر وایي هم سافټویر بندېږي که ډونټ سینډ ایرر وایي هم سافټویر بندېږي اکثر په سافټویر باندې ساړه بي راشي په خپله باندې بند شي لکه ته به چې دا چاته لاړو لکه ناس به یې ورته غیب بشي یا به وایي چې ته خو کار روان کړی دی خو داسې دغه ورجن دی ټریل ورجن دی ورجن دی غیب شي وروره نو دنیا مسلې راځي ښه نو ځان به اکټیو ساتي ته به خپل پراجیکټ ځکه ډایرک سیو کې چې په دې باندې دا خبره اپلای شي ګوره د اپلیکیشن بټن د زر علم دا څه کمانډ دی اپشن اټوکیټ نه خو لږ ډیټیر یې که نه هلته کې به او پي کمانډ مونږ ورکوو او پي کمانډ به ورکوو اپشن به کولاو شو که نه داسې دا اپشن کمانډ په دې ځای کې دی پوه شئ که نه یا اپشن ته اوس هغه پخوانی اټوکیټ نه دی ته اپشن پول ولیکه یعنې فولې ولیکه هم به دغه ځای کې راځي په دریو طریقو ته وننوتې یعنې اپشن د دې ځان نه ورسو خبره د څه ده د اوپن اینډ سیو کومه د څه اوپن اینډ سیو ګورو ته ستا فایل به اتوماتیک سیو کیږي دې ته وګوره 100 منټه 10 منټ دا به ولسه کوي خراب یو که نه یریږو که نه یاره پوه شئ که نه خو د دې شرط دا ده چې دا فایل دې سیو و که فایل دې سیو کړی نه وي د سره نو څه شی سیو کوي دا 1 منټ تا په چا اپلای کو بس هغه دې هم تلی دی ښه نو ځکه مونږ چې اول پراجیکټ شروع کوو څنګه یې راکولاو کو سیو یې کو دا سیټینګ د ثابت اټوکیټ دپاره دی دا بار بار کول نه وي پکار بس دغه یو پیر باندې وشي ټیک شو که نه بس نو دی به تا پې راواخېسته بس 1 منټ بټوین سیو دا بیا اوکې خبره مې د دې لپاره کولی نه اوس که ما او تا کار کوو خبرې کوو نو دی به 1 منټ بعد په خپله باندې سیو کېږي نو که بجلی لاړه یا دی کرپټ شو خو چې واپس راځو انشاءالله معامله به ټیکي پوه شوې به خبره نو دا خبره د اټوډیسک د ثابت سافټویر دپاره ده که هغه ریوټ دی که هغه اټوکیټ دی او که هغه هر څه دی ټیک شو دا یوازې دې لپاره نه ده ښه انشاءالله هلته هم کولی شي اوس پوه شوې که نه په دې چې دا ما ووي نو باس به وشو که نه تا به وي چې زما د دې ویلو ته اړو حاجت نشته خیال دی مونږ به باس وکړو یعنې په دغه ځای کې دونه خبره بنده وه ښه جي دا انفو بار دی څه لکه ساین ان دلته لیکلی دی څنګه چې ته د جیمیل اکاونټ یاهو دی که نه داسې به ته د دې هم څه سروسز دي هغه به آنلاین استعمالوې یا به ستا کلاوډي فایل به په هغې کې سیو کوې نو دې لپاره به څه کوې لکه ستا موبایل چې دی که نه آیفون موبایل هغې لپاره د ایپل آی ډي نه جوړی څه حاجت یې ورته کلاوډ سټوریج در هغه درګي خپل فایلونه چې دي هغه څه کولی شي سیو کولی شي ټیک ده که نه نو دغه شان دی له هم تاسو څه وکئ جوړ کړئ وله ښه زه به دې باندې کلیک کوم خو په دې پوزیشن کې دی نه راځي کیدای شي په ساحت بعد بیا راشي نو دا دلته کې زموږ سره انفو بار مطلب دا دی یو کمانډ زمانه یې دی یا زه په هغه کمانډ باندې سره نوټ لیکم فار ایگزامپل زموږ سره یو کمانډ دی هغې ته به زه ووایم پارسل به پکې ولیکمئ ته انټر کتو څه وایي پارسل په باره کې خبرې نه کوي خیال نه دی که نه او نو دا انفو بار دی مخکې به نو دا هیلپ دی په اصل کې صحیح شو ها د دې دا ساین ان نه راکولاوي که نه زما پکې آی ډي شته که ضرورت یې راغی چې وبه کړو د خیره سره تاسو هم خپل ځان له اټوډیسک آی ډي جوړه کړئ هغه یوازې د دې سافټویر دپاره نه سیول اټوډیسک چې څومره سافټویر دي د هغې دپاره یې په استعمال کې راوستی شي ښه ټیک شو په دې خبره پوه شو اوس دې لاندې له راسه دا خو مینو بار دی پخوانۍ خبره ده دا ټیب دې ته ټیبز وایي ښه ټیب بار ورته وایي دې ته څه وایي لکه ښکاري ده که نه ښکاري ده که نه ښکاري ده چې دلته کې په یو کمانډ اپلای کړم اوس درته ښکاري
صحیح شو که نه زه دا خبره کوم ها اوس ته هم نه ښکاري چې نور یې نږدې کوم ښکاري که نه دا فایل دا زموږ سره څه دا مینو بار دی ها او دا هوم انسرټ انوټیټ موډیفای دا زموږ سره څه دي دا ټیب بار دی ټیب دا مختلف ټیبز دي نه هوم ټیب انسرټ ټیب نه دې ته وایي فایل مینو ایډیټ مینو نه خیال دی دې ته وایي هوم ټیب انسرټ ټیب انوټیټ په دې هوم ټیب کې تکته وګوره پلیټس لیکلي دي څه لیکلي دي پلیټس مطلب دا چې دا د دې ګروپ دی د دې کمانډز دا ګروپ دی ټول سپیس شو دا سیزونه سیټینګ دا وغیره د دې څه دی ګروپ دی لکه داسې د دې دا ایکسپلور چې د دې ګروپ دی پوینټ سرفیس د دې دا د مینیمایز کم ګورې دا پوینټ دی سرفیس دی دا د دې ګروپ دی نه نو ته چې کله یو کمانډ په باره کې خبره کوې نو ته به وایې چې یاره جي په دې هوم ټیب کې خو زه به کریټ ډیزاین ګروپ ته لاړم هلته کې مې فیچر لاین کلیک کو خو زما خبره به کې را نه له وګورې دا ټرمینالوجي استعمال کړه نو زه دې ورسولم دې خبرې ته نو چې ته ما یو سیز ته ورسې نو انشاءالله جواب به ته میلاویږي اوس ته په دغه کې خبره کوې که نه چې یاره جي دغه شیز و جو په هغې چې مې کلیک وکړو هغه هوم شیز باندې مې کلیک وکړو جو هغه څه شی و دغه ځای کې څه فیچر لاین ورته لیکلی و که څه و څه کوږ لاین و هغه ویښ کې ورته هم څه پلس پلس و هغه مې زه به یم چې دا دې څه ویله که خدای بنده نو زه به تا ته اول خلار به شهوري صحیح ده که نه نو د دې خبرو خیال ساتئ ښه ویو پیژندو نو دا زموږ سره څه دی ټیب هوم ټیب کې په کریټ ډیزاین کې په فیچر لاین کې موږ ته مسله دی په هوم ټیب کې په لیر کې په لیر پراپرټي باندې زه کلیک کوم یا کولاویږي یا نه یا پکې زه په یو خبره پوه نه یم دې ته څه وایي ټیب بار نو دا خبره به موږ یادو نه مړه دا موږ صرف اورو یادېږي به خپله پوهېږي که نه ځکه چې موږ استعمالو خو په کارېږي به که نه زده کېږي به ځکه موږ دا خبره کوو ښه دا زموږ سره وینډو بار دی لکه څه دی وینډو زموږ چې کوم پروجیکټس دي که نه د هغې ټول وینډو به په دې بار باندې پراته دي لکه دلته سیول 3 پروجیکټ 1 زه بل یو پروجیکټ کولاوم ګورئ هغې نوم دی لی آوټ فاینل مسټر افتاب ټیک شو ما ته کوم ځای کې شو زه بس ایزي مومنټ کولی شم که نه به شم دلته پوهېږي که نه په خبره باندې په دې دغه شیان به دا ټول دلته پراته وي نو ته په اسانۍ باندې د یو نه یو ته د یو نه بل ته دې ته به ته څه کولی شي سویچ کېدی شي تللی راتلی به شي صحیح شو د خیره دا دې لر کړه ښه دا دې هم وپېژنه دا ټول سپیس دی څه دی د ټول سپیس نه بغیر زمونږ سیول 3D د سره سیول 3D دی نه ټیک شو که نه اوس دا ټول سپیس ته لر شو نو ته په هوم ټیب کې په ټول سپیس کلیک وکړه واپس به راشي په دې کې څلور بیسک خبرې دي پراسپیکټر سیټینګ سروے ټول باکس اکثر پکې دام نه وي په دې ځای کې صرف څه ښکاري پراسپیکټر هغه نور څه شو خبره د هوم ټیب کې د پلیټس دی نه اوس زه به تا ته یم چې پلیټس څه ته وایي تا ته به اوس پته وایي یاره جي پلیټس ټول سپیس چې دی دا هم څه دی پلیټ دی څه دی کم پلیټ دی خیال دی که نه د وریجو دی که هغه دی د انګولي دی بهرحال ګپ شپ به پکې لګو ځکه که بیا ویډیو دغه ته خیږي نو دا پلیټس دلته پراته دي په دې کې دا پراسپیکټر پلیټ دی دا سیټینګ دی دا سروے دی صحیح شو که نه دا ټول باکس دی صحیح شو دا یې دلته کې راغلو واپس په دې کې لیک وکړه پراسپیکټر سیټینګ سروے نه په کوم باندې چې هلته کې کلیک کېږي هغه اول دلته کې راځي صحیح ده نو زما اوس تا غټ کار په پراسپیکټر کې دی ورپسې کار په سیټینګ کې دی بیا په سروے کې دی پوهېږي لکه بیا بار بار واورئ دا انټلیجنټ ابجیکټس دي که نه نو د دې دا ټول نه دا چې مونږ په صحیح استعمال کې راولو دا ټولې خبرې مخکې نه دي د شوي دي ما دا بوله صرف سیټینګ برابرو چې زمونږ د خبرې په مطابقت سره جواب راکوي خیال دی لکه دته اوس څه پته ده چې مرله کنال څه ته وایي لکه دا به کوم ځای کې دی مونږ له داسې ډارې پېژني خو دی خو ماله داسې نه شي راکولی ډایرکټ که نه چې یاره زه درته ویم چې ما دې په کنال کې چې دا ځمکه به سوچ چې زه یو کلیک کوم ما ته وایي چې یاره ستا ځمکه دونه کناله دونه مرلې شوه له پاسه پې دونه فوټونه شو
دا خو دې هو خو هغه تا ته ویلي چې ته پکې کولی شي مونږ به کې نه دی کړی خو ته پکې کولی شي خیال دی او ډېر لوی دنیا ده که نه خو 50 لاکه انجینران دي خیال دی مونږ تا ته کار آسان کړی دی خیال دی چې دی صرف کلیک کوي او کار یې کېږي ټیک شو ده خیره بزنس هم په دې طریقه باندې مخې ته کاروبارونه مخې ته ځي ښه اوس خبره ده څه ده په دې باندې مونږ پوه شو که نه په دې ټول سپیس او په دې سیټینګ او په دې هر څه دا زموږ سره دا بلیک کم ایریا چې ښکاري دا ډرینګ ایریا ده صحیح ده که نه ډرینګ ایریا ده دا کراس هیر دی په دې کې په مینس کې څه دی پیک باکس دی دا کراس هیر دی او دا څه دی په دې مینس کې د دې دا سایز هم د دې اپشن کمانډ نه چینج کیږي تاسو به خپل سیول 3D کې وکړئ دې اپشن ته راشه ګورئ ډسپلی ته راشئ نه ستاسو د هغې کلر به هم داسې ګرې شاندې کلر وي ښه هلکه په خبره پوهېږي تاسو چې کله خپل دغه ته کښېنئ که نه داسې ګرې شاندې به وي نو تاسو به کلر ته راشئ دا به څه کوي بلیک به یې کوي دا د دې کراس هیر سایز دی دا ورته لږ وټې څه که سیوا کا دا په دې ډسپلی کې کراس هیر دغه ته وایي که نه پلس نشان چې و دغه ځای او سلیکشن کې پیک باکس دی دا داسې ورکوټ یي نه دا به ته بیا ځان ته ری سایز کې دی اپلای وکړې که ګورې ستا دغه خبرې ته به برابر شي ټیک شو که نه نو دا زموږ سره کراس هیر او پیک باکس دی دې ته ډبلیو سی ایس وایي لیکلی ورته هم دی بیا به وروسته وایو چې دا څه لپاره په کارېږي دا یو سی ایس دی صحیح ده که نه ځکه دې نه بعد به اوس مونږ په ګراف پیپر باندې بیا کار کوو را روان کلاس بیا به الو اټوکیټ سیول 3D ته راځو ځکه دا سیول 3D جوړ څنګه دی ستاسو ټول بیسیک دی اول په دې خبره به ځان پوه کول دي دا مونږ چې کم کار کوو دا پوینټونه چې راوړه په رښتیا دلته کې دا صحیح کار کېږي که نه نو دا خبر به اول مونږ د لاسو نه تېرو وروسته به یې دې ته اټومیټیک کوو ښه پوینټ ډیټا خو به مونږ سروې به هم کوو سروې به کې هم کوو خیال دی او داسې مینول سروې به په ګراف پیپر باندې هم کوو ښه انشاءالله صحیح شو دا زموږ سره څه دی کمانډ لاین دی یا ټیکسټ وینډو ده څه دی کمانډ ځکه زه یو کمانډ اپلای کوم اپشن او پی خو ما ولیکو د هغې په حوالې سره ما له خبر راکوي ټیک شو یا یو لاین کمانډ دی دی وایي سپیسیفای فرست پوینټ دی څه وایي سپیسیفای نو هسې نه چې دا طریقه ده نه ګډوډه شي ښه لاین دې راوغسته سپیسیفای صحیح ده واضح کا کم ځای باندې کلیک کې اولنی پوینټ واضح کا صحیح شو یا پې کلیک کا او بیا یې دی ورپسې خبره کوي وایي نیکسټ پوینټ نو دا ټولې خبرې په دې ټیکسټ وینډو کې کېږي نه نو ته چې کله کمانډ اپلای کې اولنی نظر دې په کوم ځای کې پکار دی په ټیکسټ وینډو یا کمانډ لاین ورته ځکه وایه چې دی ورک شي نو بیا به کمانډ لاین به کمانډ باندې واپس راځي مو هېڅ پته نه لګي لکه څنګه چې دا ټول سپیس ما کټ کړو که نه نو ته به اوس ګرځې چې لکه زما په سیول 3D کې خو ټول سپیس نشته هغه ما ته وایي چې په هوم کې په ټول سپیس کلیک که واپس به راشي چې دا کمانډ لاین نه کټ شي ته بیا وایې چې سرجي خو وایي چې دلته کې هغه کمانډ لاین و زما پای کې خو نشته نو چې دا خبره ستا د خولې نه راووته نو ته ورته ولیکه که نه کمانډ لاین ورته ولیکه دی خو پوهېږي کمانډ څه شی خو ښکاري نه ګورو ته ښه کمانډ لاین خیال دی که نه راغی خو که بیا تا ته دا خبره معلومه وه چې دی په کنټرول 9 باندې هم راځي که نه نو بیا به نور هم اسانه شي کنټرول بټن ورسه او 9 پرس کړئ په دې باندې راځي بیا نه خیال دی ورته نو ته ستا یو کمانډ نه یو په انګلیش کې ته خبره درځي نو لیکه دی به پوهېږي ته پې نه پوهېږي دی خو به پوهېږي خیال دی ښه په دې خبره پوه شوې دا د دې څه بیسکس دا لیاوټ دی کله چې مونږ فایل تیار کړو هغه بیا مونږ پرنټ کوو ته وګوره دا زما د مخکې نه یو ټایټل پیج دی دی که نه دی زه چې خلکو له نقشې ورکوم خو داسې په هوا کې خو یې نه ورکوم خیال نه دی ښه باقاعده سي چل وکړم دا لیاوټ ولا جوړ دی دا پرنټ شي په طریقه باندې ولا مونږ څه ورکو یو میپ ورکو خیال دی دا به څنګه جوړېږي دا به هم که جوړو ښه ده خیره ټیک ده که نه ښه په دې خبرو اترو باندې پوه شوئ بس کوو مړه صحیح ده که نه بیسک سټډي ده چې تاسو هم له ګوټې کار وکړئ ښه